د اغزن سیم د غځولو جنجال نیمروز کې د طالبانو او پاکستانیانو ترمنځ د کرښې ځواکونو ځای پر ځای شوي دي. سلام ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. په لوی افغانستان چینل کې د تا ښه راغلاست وایم. د نویو تازه خبرونو دپاره در سره لوی افغانستان چینل سبسکرایب کړئ. د اغزن سیم غځولو جنجال نیمروز کې د طالبانو او پاکستان ترمنځ پر کرښه ځواکونو ځای پر ځای شوي دي. د افغانستان له نیمروز ولایت څخه را رسېدلي راپورونه وایي چې لا هم د دغه ولایت په چهار برجک ولسوالۍ کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ وضعیت ترینګلی دی. د افغانستان د نیمروز ولایت په چهار برجک ولسوالۍ کې د افغانستان د طالبانو ځواکونو او پاکستان پوځیانو ترمنځ لانجه د دواړو خواو د هڅو سره سره لا هم نه ده حل شوي. راپورونه وایي چې افغان طالبان سیمې ته کومکي ځواکونه استولي دي او پاکستان یې له وړاندې څخه لانجمنې ساحې ته ځواکونه لیږلي وو. په اختر کې د خپلو ځواکونو رخصتۍ هم ځنډولې وې. په سیمې کې د طالبانو د حکومت دوه امنیتي چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې پر کرښه وضعیت ترینګلی دی. د دواړو خواو ځواکونو ځای پر ځای کړي دي او د دوو هیوادونو د کمیټو د خبرو نتیجې ته انتظار دي. دوی ویلي چې د روژې په شپږمه یې په سپین بولدک کې له پاکستاني لوري سره خبرې وکړې خو نتیجه یې لاسته رانه وړه. دوستانو دا و زموږ د دې ساعت چمتو کلی خبر. تر بیا ښې چارې.